زوی جانه ته ماته دا ووایه تعلیم خو کوې که نه د تعلیم ګټه څه شی ده تعلیم ګټه دا ده چې ته ډاکټر یې زه به هم یوه ورځ ډاکټر شم او نور او نور تعلیم موږ ته دا ښیي چې به مشرانو درناوی وکړو او په کشرانو شفقت وکړو په کشرانو شفقت وکړئ بالکل دا خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی او نور تعلیم موږ ته ښه او بد ښایي د انسانانو حقوق ښایي که ما تعلیم کړی پلارجان ستا له برکته مې کړی زه غواړم چې د هر چا تر شا تا غوندې یو ښه پلارجان مګر زه څنګه ښه پلار یم په دې خو زه پوه نه شوم زه چې کله مکتب ته ځم اول ځل نه لسګون غواړم دا ښه نه دي خو دې حق دی زویه چې ته یې غواړې زه یې درکوم نو ما لپاره نړۍ پلارجانه نو ته هم زما نړۍ یې ښه د تعلیم نورې ګټې شته دی چې ما ته ووایي هسې ډېرې ګټې دي د تعلیم لکه مثال بل شی درته یاد دی چې لکه مثال تا ته معلومه ده پلارجانه چې 2 کاله مخکې زه د چوک مخابرات کې ورک شوی وم بالکل یاد مې دی څه دې بیا وکړل دا راته ووایه خلکو رانه پوښتنه وکړه چې ولې خفه یې ما ورته وویل خفه نه یم خیران یم چې رانه ورک شوې ده ښه یعنې ورک شوی وي بیا دې تعلیم درته څه ګټه وکړله او خلکو ویلې د پلار نوم څه شی دی ما ورته ویل ډاکټر 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 جالبه ده ښه بیا چې پوښتنه وکړه بیا ویل څه کوم پته م شته ما ویل یو نمبر مې د پلار یاد دی نو ما نمبر ورته ویلې 078 کوم نمبر 078 1580 دا دې څنګه په یاد کړې همدا د تعلیم برکت دی چې ما ستا شماره په یاد زده کړې وه په همدې شمېره به بیا پیدا نه کړې بالکل بالکل وایه چې پنجه وکړه بیا ضرور دی په دغه شمېرې زه دی پیدا کړی نو دا د چی دی د تعلیم برکت دی که نه